अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व अबी हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मुहियत अन्हु अशरु सय्यआत व मुहियत अन्हु अशरु खतियात व रुफ़िअ लहु अशरु दरजात औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी। शरबतुल उम्र फी लहविन व लअबिन फ़आहा सुम्मा आहा सुम्मा आहा। इलाही मा असैतुक मिन इनादिन वलाकिन शक़वती बलग़ल मनाहा। उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा। इलाही अब्दुकल आसी अताका मुक़िर्रन बिज़्ज़ुनूबि व क़द दआका। फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलुन व इन ततरुद फ़मन यरहम सिवाका। दुरूद शरीफ पढ़ो। बुज़ुर्गवार किराम, मास्ता सदर عندي حديث مبارك كل شيء. देखिए दुरूद वयलो पर रसूलुल्लाह बांधे खबर था। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई ख़िक्र कवै मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन चाच पमा बांधे यो करती दुरूद हुए यो करती दुरूद पमा बांधी हुई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि अशरन अल्लाह पद बांधे पदी यो दुरूद वयलो बांधे लस रहमतुन नाज़िल
دا الله لس رحمتونه پرېږده چې یو رحمت د خدای د تمام مسلمانانو دپاره پوره دي په دنیا او په آخرت کې لس کرت خلا پرېږده چې الله په دې لس رحمت نازلوي په دې یو درود دویم ومحيت عنه 10 خطوئات او په دغه یو درود کرته لس برحمت نازلوي او لس ولا ګناهونه معاف کوي درود صرف یو دی وربع له 10 درجات او الله د دې لپاره په دې درود سره چې دا درود پر رسول الله ویلي دي یو لس رحمته لس ګناهونه ترې رېږي او لس درجات ولا بلند کوي دا په یو درود ویل په نبی علیه السلام مبارک په درود نه یری پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چا چې په ما باندې درود ایر کو د جنت لاره یې راکړه د جنت لارې نه خطا شو چا چې په ما باندې درود ایر کو مخکې وي بیا یې پرېښود د جنت لارې خطا کړه ایر شوه زه همیشه دپاره دا خبره کوم چې قرآن عظیم مبارک کې راغلي دي إن الله وملائكته يصلون على النبي بشك الله تعالى فرسول الله درود وي الله تعالى په جناب رسول الله درود وایي وملائکته او ملائک د خدای پر رسول الله درود وایي په جون کې پس د وفات نه يا أيها الذين آمنوا يا ديمان خبندانون صلوا عليه وسلموا تسليما چې الله پر رسول الله درود وایي ملائک په وایي نو تاسو پر رسول الله باندې درود او سلام وایي زه دا خبره کوم همیشه دپاره تو ته خیال وکړه د موبایلو زمانه ده علم یې ختم کو تعلیم یې ختم کو موبایل زه بیګا په دې علاق لم څونه لکان چې دي ټول په موبایلو کې موبایل یې غوږونو ته نیولي دي د دوی نه به تاسو د خیر تمه وکړي
ته به ده ووایې چې دی به چېته یو دارالعلوم جوړ کړي، ته به دا ووایې چې دی به چېته یو جومات جوړ کړي. دا په موبایل کې چې لګیا دي. ته به دا ووایې چې دی به چېته یو پل او لاره جوړه کړي. په دې موبایل کې چې لګیا دي د ده نه چې د هېڅ خیر تمه ونه کړي، د خیر تمه ترې مه کوه. موبایل یو داسې شی دی چې تعلیم یافته هم پې پوهېږي او غیر تعلیم یافته هم پوهېږي. لویه قصه جوړه ده د خدای نه د خلکو خیال اړولی، د خدای نه خیال واورېده په دې موبایل سره. ته دا وایې چې دا د موبایل والا به علم وکړي؟ نه. ته دا وایې چې دا د موبایل والا به جهاد وکړي؟ نه، د ده نه د جهاد تمه مه کوه. جهاد دغه دی، طالبانو د افغانستان وکړو. ما دې ملګرو تر مخکې نه ویلي چې لږې ورځې انتظار وکړه، په افغانستان به شریعت ته محمد رسول الله راځي. او بس راغی. امیر المؤمنین مقرر شو. امریکې وی چې دوی چې کوم قانون د اسلام جوړوي زه یې ورسره منم. امریکې هم تسلیم وکړ. او بله ورځ مې اخبار کې ولیدل چې که خیر طالبان وي افغانستان هم پته کو، اوس په که خیر کشمیر پته کو. ځان کې څه پیدا کړه. هغوی دا ویلي دي هندوستانیان له خوب نه ورځي چې طالبان راپس راغلل. ایمان ډېر قوي ترین شی دی. د ایمان په شان قوت په بل شی کې شته دی نه. بس دا به مې یاد درې زه درته وایم دا طالبان به دا کشمیر هم پته کوي او هندوستان تباه دی. د بهر ملک نه یو زنانه راله طالبانو ته ښه نقاب یې په سر کړی، په پرده کې وه، انټرویو ورکوله چې ستاسو شریعت مبارک شه موږ هم تابعدار یو. د دغه شریعت موږ هم تابعدار یو که خیر. دغه د کمالات یې وکړو، توره په لاس کې راواخیستله، ډېر مخلوق پکې شهیدان شو، د هغوی آخرت ښه شو، او د دې نورو دنیا و آخرت چې کوم جمع دي دنیا و آخرت یې دواړه ښایسته شو. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم زه یو وار رالم، هلته کې یو کس ګړندي ته مې لمازه څنګه ځې؟ وایي زما د ډیوټۍ ټیم دی. د رسول الله مبارک د درود د قبر مبارک سره دننه هر یو سړی
الته ډیوټي ورکوي 8 घंटे صرف پر رسول الله درود وایي چې دا هغه ټیم برابر شي بیا بل سلور کسان بس یو ټیم برابرېږي او بل پې شروع کوي د یو ټیم برابرېږي بیا په درود باندې بل شروع کوي عرب په دې اعتبار ډېر ښکلي خلک دي کم سړی چې راشي پولیس والا او روزي مبارکې ته مخ ودرېږي څوک بېادبي نه وي خلک خو بېادبه دي بس هغه داسې لاول رسول الله ته مخکې سلام وکړي بس بیا خپل ډیوټي شروع کړي درود به په جناب رسول الله مبارک باندې وایي تا دا پارب کے لوی مقام دی ابی ابن کعب سید القراء صحابی مبارک رسول اللہ تراغی وی رسول اللہ مبارک انی اکسر الصلاة علیکا زما ارادہ دا چپتا دیر درود ویم دا رسول الله ته فرمایي چې په تاسو ما تا باندې اراده مې ده چې درود وایم نو ده ورته ووی ابی ابن کعب چې رسول الله ښه فکر کوه کم اجعل لك من صلاتي وی پتا سون درود وای ما پدې فارغ اوقاتو کې چې زما وخت کم فارغ یې پدې کې پتا سون درود وای ما نبی رسول الله ته وی ماشي ته چستا خوخي نو ابی ابن کعب وی رسول الله وی پدری مې سکه په پتا درود وای ما او دو یسو کے با نور سو شغل کو نبی علیہ السلام متوی ما شیطا پا ان زدت پا هو خیر لکا ستا چه سنگ خوخی لیکن کد دی دریمی سینم لگو خوک شوینو خبی پا ان زدت پا هو خیر لکا ستاره پر ډېر بهتري وی رسول الله مبارک په نیم کې به پتا درود وایم او نیم کې به نور شغل کوم بیا رسول الله ورته وایي ما شئت فإن زدت فهو خیر لك ستا چې څونه خوښوي خو که د دې نیم نم زیات شوي نو ډېره به ښایي درېیمه خبره ورته کوي رسول الله ته وی پیغمبر علیه السلام اجعل لك ثلثی چې زما کم فارغ اوقات دي په دې کې به په دوه حصو کې پتا درود وایم په یو حصه کې به نور شغل کوم بیا ورته نبی علیه السلام وایي ما شئت فإن زدت فهو خیر لك که د دې دوه حصو نه زیات شوې ستا دپاره به ډېره بهتري هغه وی رسول الله ته دی خو بل مطلب نه دی هو اجعل لك صلاتي كلها زما چې څونه فارغ اوقات دي په دې کې به صرف پتا درود وایم رسول الله ورته څه جواب کوي غوږ ته کېده اذن يقبى همك ويكفر لك ذنبك رسول الله ورته وی
چې ته د شپې او د ورځې په ما درود وایې او نور شغل پرېږدي او په ما درود وایې دې کې ما یو مرید دی هغه په شماروس کې پر رسول الله 10,000 کرتی درود وایي دا ته څه وایي ته چې ټول خلک په زما په شان دي لوی خلک شته ورته نبی علیہ السلام ته وی ټیک ته چې ته په ما درود وایې که نه نو دې وګوته کېده نو اذن یقبا همک ستا ټولې پریشانۍ د دنیا باندې لا په اطمینان بدلې کی رورا پر رسول الله درود وایا تمامي پریشانۍ به دې په دې دنیا کې په اطمینان بدلې کی یوا او یکفر لک ذنبک او دویمه د درود بدا پیدای چې په آخرت کې به الله ته تمام ګناهونه معاف کړي دا د درود خبره موږ شروع کړه ان شاء الله په دې کې ډېرې خبرې دي لږې به که خیري ده دې بیان کوو واخر دعوانا الحمدلله سنت کوي پرې اجتماع